د یو بانډچي 25 پوښتنې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځوابونه. یو بانډچي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته حاضر شو او عرض یې وکړ: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه څه پوښتنې لرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: پوښتنه دې وکړه. زه غواړم چې مالدار شم. ځواب: قناعت اختیار کړه، مالدار به شي. پوښتنه: زه له ټولو نه لوی عالم جوړېدل غواړم. ځواب: تقوا اختیار کړه، عالم به شي. پوښتنه: عزتمن جوړېدل غواړم. ځواب: مخلوق ته لاس مه نیسه، عزتمن به شي. پوښتنه: ښه سړی جوړېدل غواړم. ځواب: خلکو ته فایده رسوه. پوښتنه: عادل جوړېدل غواړم. ځواب: څه چې د ځان لپاره خوښوي د بل لپاره هم خوښوه. پوښتنه: طاقتور جوړېدل غواړم. ځواب: په الله تعالی باندې توکل کوه. پوښتنه: د الله تعالی په دربار کې خاص مقام غواړم. ځواب: زیات ذکر کوه. پوښتنه: د رزق فراخي غواړم. ځواب: همیشه لپاره په اودس کې اوسه. پوښتنه: د دعا قبلېدل غواړم. ځواب: حرام مخوره. پوښتنه: د ایمان تکمیلېدل غواړم. ځواب: ښه اخلاق ساته. پوښتنه: د قیامت په ورځ له الله تعالی سره په داسې حال کې مخ کېدل غواړم چې الله تعالی را ناراضي وي. ځواب: د جنابت نه وروسته سمدستي غسل کوه. پوښتنه: د ګناهونو کمی غواړم. ځواب: زیات استغفار وایه. پوښتنه: د قیامت په ورځ په رڼایي کې پاڅېدل غواړم. ځواب: ظلم پرېږده. پوښتنه: زه غواړم چې الله تعالی په ما باندې رحم وکړي. ځواب: د الله تعالی په بندګانو رحم کوه. پوښتنه: زه غواړم چې الله تعالی زما پرده وساتي. ځواب: د خلکو پرده ساته. پوښتنه: د رسوایي نه بچ کېدل غواړم. ځواب: د زنا نه ځان ساته. پوښتنه: زه غواړم چې د الله تعالی او د هغه د رسول محبوب جوړ شم. ځواب: څه چې الله تعالی او د هغه رسول ته محبوب وي هغه خپل محبوب جوړ کړه. پوښتنه: د الله تعالی تابعدار جوړېدل غواړم. ځواب: د فرایضو اهتمام کوه. پوښتنه: احسان کوونکی جوړېدل غواړم. ځواب: د الله تعالی داسې بندګي کوه لکه چې ته هغه ګورې یا هغه تا ته ګوري. پوښتنه: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، کوم شی ګناهونه معاف کوي یعنی بخي؟ ځواب: اوښکې، عاجزي او مریضي. پوښتنه: کوم شی د دوزخ اور سړوي؟ ځواب: د دنیا په مصیبتونو باندې صبر کول. پوښتنه: د الله تعالی غصه کوم شی سړوي؟ ځواب: پټ په پټه صدقه ورکول. پوښتنه: له ټولو نه لویه ګناه کومه ده؟ ځواب: بد اخلاقي او کنجوسي. پوښتنه: له ټولو نه لویه نیکي کومه ده؟ ځواب: ښه اخلاق، عاجزي او صبر. او آخري پوښتنه: د الله تعالی له غصې نه خلاصېدل غواړم. ځواب: خلکو ته غصه مه کوه.